ممکن تاسو ته سوال پیدا سي چې نن چیرې تللی یاست. دغه غرونه ښیي چې د غرونو په سر کې بیا دغه کمانه ده، دغه سره او زرغونه چې ورته وایي. زرغونه چې ورته وایي دغه ډېره ښکلې ده. او دا ما یو ځای اورېدلي دي وایي دا چې وویني حتما دا خوشبختي راولي. مسافر دي دغه وچه ډوډۍ د کندهار ډېره خوښه ده او ښه خوند هم کوي. صاحب ډېر وږي دي، ښه مسافر دي دغه وچه ډوډۍ د کندهار ډېره خوښه ده او ښه خوند هم کوي. نو بس خیر څو ورځې یو هفته به وي او ته کمه به دې تېره کړم، خو نو دا دې 3.5 میاشتې مې وسولې. دغه اوس چې روان یې حاجي صاحب دغه سربند دی راشد خانه؟ و سربند علاقه ده. بس دلته څونه وخت کېږي نوی راغلی حاجي صاحب؟ دا بلې ته نو که رښتیا ورته ووایم 2 هفتې در مخه راغلی وم. 2 هفتې در مخه راغلی وم د انډیوالانو رفیقانو سره ډېر ښه ساعت مو تېر شو، ډېر مو دغه په اصطلاح میله مو رایستلې وه. نو ډاله ډېر ښه ځای دی، دا خو سردې باغ دی وڅنګ ته او د دالې بند. نو ومیل دی کار هم پر کېږي ښه دی په داوس وخت کې نو کې دغه کوي غواړي چې لوړ هم کړي چې بیا دغه نسي ډاله پرچاو د پرچاوې بولي. و د پرچاوې چې هغه اوبه چې راوړي بس نو ګرده خلک دغه ته انتظار چې دا ځینې ګرده اوبه پرې واوړي ځینې دغه ځای ډک سي ګرده نه. خدای دې وکړي چې ژر رایله کړي چې دا لو واله ډکه سي. دا لو واله چې وچه معلومېږي دا زما کوچنیوالي باندې ما هېڅ وخت وچه نه وه لیدلې. اوس داسې وینم بېچارانو امید شته چې دا ډېرې اوبه پیدا کړې وه. د تنجې د لاسه دوی د تنجې و خو داسې و چې دا بارانونه لږ وه اوبه نه وې نو په دا خاطر ما چې اورېدلي دي وچه وه. مګر سږ کال شکر دی، سږ کال شکر دی دا الله پاک فضل دی دا چې بارانونه وسوه نو کې هوا هم سمه وه او شاید هاخوا څوم دغه په دا غرو کې د غزني و هاخوا ته واورې هم سوي دي نو ونې دا اوبه ډېرې سي دې خوا ته انشاءالله. خدای دې وکړي چې ساعت چې زموږ سره هم تېر سي او ورې چې ولاړ سي ورې ټولو ته دغه یو تصور ورکړي چې دغسې ځای و او دوی را دعوت کوي دلې چې راسي چې داسې ښه امنیت دی او ښه آب و هوا ده. انشاءالله دغه خو زما ارزو ده چې زما ټول رفیقان هغه کسان چې دوی ډېر عمر کېږي تللي دي چې بېرته راسي او د خپل وطن وویني او خپل دغه دوکاندارانو د هر چا سره چې دلې کومک به هم سي دوی د دې پر ځای چې په نورو مملکتو کې سیاحت کوي او خپل رخصتۍ ورې دغه کوي دلته چې راسي د خپل مصرفونه چې دلې وکړي چې هم په ښه قیمت په ارزانه دوی کولی شي چې د خپل د سیاحت دغه سفر پلان کړي او خپل رخصتي دلې وکړي. څو هم د په اصطلاح متل دی چې خدای هم خرما هم خپل وطن به وویني هم به هغه زړې کوچنیوالي و هغه ځواني ور په یاد سي او د خپل وطن آب و هوا او د باد شمال یې پر ومښلي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو درنو لیدونکو هیله ده چې روغ و جوړ خوشحاله او ژوند مو په خیر تیریږي. دوستانو ممکن تاسو ته سوال پیدا سي چې نن چیرې تللی یاست. تاسو چې کومه ساحه وینئ دا د کندهار ولایت د داهلې ډم دی. دوستانو
چې بس نن د جمعې ورځ ده په خصوصا په دغه جمعې ورځ چې د کندهاریانو ځانګړې کړې ده د میلې دپاره نو زیات ځوانان میلهوال راځي همدلته خپلې میلې د خپلو ملګرو او دوستانو انډیوالانو تر څنګ لمانځي دوستانو او نن موږ هم غوښتله چې رالو تر څو کوم میلمانه چې را سره دوستانو انشاءالله هغه به هم تاسو ته معرفي کړو او هیله ده دغه لاره مو هم لیدلې دوستانو را سره تعقیب کړي مو تاسو ملتیا وکړئ انشاءالله دوستانو ملګري او دوستان دي بس انشاءالله اشپزي به هم کیږي د خیر سره او د لیبه د غرمې ډوډۍ هم خورو د خیر سره السلام علیکم ټول ستړي ماسئ جوړ یاست په خیر صحیح صاحب زه به چیر درته کښېنم په دا منځ کې به درته کښېنم بنډار به در سره وکړم د خیر سره خدای دې راوله حاجي صاحب ستړي ماسئ جوړ یاست په خیر یاست خیریت دی جوړ روغ یې په خیر یې ژوند په خیر دی شکر دی دا څنګه ښه ځای ته چې راوستلو دا حاجي صاحب ته ښه ځای ته بوځه موږ هم ښه ځای ته راوستلو د غروب مابینځ کې دغه د حاجي صاحب صحبت ښه خوند کوي حاجي صاحب ته هم ښه راغلاست حاجي صاحب په خیر راسئ خیر په نصیب سلامت اوسئ جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ بس دوستانو راشد خانه تا ته هم ښه راغلاست وایم ډېره مننه ښه سو ښایسته ځای ته هم رالو او ښه هوا هم ده ځوانان هم دا جنو راغلي جمعې ورځ هم ده بلکل بس د ګردو خوا بس چې ورته وګوره ښه خوند کوي ښه بس ډېر ښه واقعیت هم دوستانو ډېر ښه خوند کوي کله چې مثلا څو ملګري او دوستان دغسې راووځي او په دغسې یو ښایسته هوا ښایسته موسم کې او ښایستې اوبه دوستانو کندهار د اتلانو خاورې حاجي صاحب چې زه به تاسو ته معرفي کړم حاجي صاحب د امریکا د نیویارک څخه راغلی دی بس موږ میلمه دی د خیره سره نو حاجي صاحب په خیر راسئ د اتلانو مېړنو خاورې ته دوستانو ته هم سلامونه ورسوم هغه څوک چې مو ویني د دغه شبکې د لارې هغو ته سلامونه صحت سلامتي او خوشحالي مو غواړو شکر دی زه خوشحاله یم د دغه ځوانانو په بغل کې یم بیرته ځوان کړلم و دا چې حاجي صاحب راته وایي دا معنا نه یم سپین ږیری ولې دلته چې د دوی سره ګرځم ځوان شولم او دا ماته روحي قوت هم رابخښي دا ځای دا اوبه او دا د دالې ډم چې وینم ډېر خوشحاله یم نو خدای دې د دغه ځوانانو ستاسې ټولو غم نه راکوي نو خدای تعالی هم په برکت لره چې دغسې په جمعې په ورځ مو دغه ښه ځای ته راوسم مننه حاجي صاحب څومره وخت کېږي چې کندهار ته نه وې راغلی والله صاحب دا خو د ډېرې ځواني کې زه د کندهاره څخه تللی وم تقریبا د 19 کال وم ښه د 19 کال وې د کندهاره څخه تللی یم نو د هغه وروسته چې تقریبا اوس نو 42 کال کېږي بلکل چې زه د خپل وطنه څخه لیرې په مهاجرت کې مې ژوند کاوه نو اوس بیرته خوشحاله یم چې راللم او ډېر ما کې بیرته هغه ځواني راوبخښه اوس لکه زه بیرته چې د 19 کاله ښه اوس هم ځوان یې حاجي صاحب د احترام په خاطر ورته وایو او ځوان یې ماشاءالله خدای تعالی دې نور ژوند سترګې ښایستېږي خدای دې غم مه راکوه ځواني خو نو دغه ستاسې ځواني ده طبیعي مګر زه په زړه کې ځوان شولم بیرته چې دلته دغه خپل وطن ته رالم دا د خپل وطن آب و هوا راباندې ولګېدل نو زه دغه غواړم د ټولو دوستانو څخه که سپین ږیري یاست که ځوانان که غواړئ چې تر هغه هم ځوان سئ راسئ خپل وطن ته بیرته دا روحي ځواني درته بخښي واقعیت هم دوستانو زیات خلک راځي او دلته خوشحالي څرګندوي د جمعې په ورځ حاجي صاحب هم شاید ولید حاجي صاحب څه احساس کوي چې د خپل کندهاریانو ځوانان ویني والله دا ډېر نو احساس په خبرو کې بیخي نه سم دغه کولی تصویرولی ځکه دا احساس زما سره پاته سو زما سره دا خوشحالي پاته سوله دا ځوانان خو دا د دې وطن ګلان دي نو که څوم هوا د پسرلي ده ښه هوا ده دا ځوانان چې وینم لکه ګلګلابونه نامې خو دا ماشاءالله په دغه غرو کې راشني بلکل واقعیت هم دوستانو بس خوشحاله اوسئ جوړ اوسئ حاجي صاحب ته هم ښه راغلاست حاجي صاحب سره به هم څو خبرې مجلس وکړو حاجي صاحب ته څه احساس کوي چې مثلا راغلی د ځوانانو سره میلې ته و زه هم ډېره خوشحالي احساس کوم نو لکه حاجي صاحب چې وویله زړه مو دماغ مو تازه سو په دې ښه هوا کې په دا ښکلې هوا ده ښه دغه ده خپله خاوره هیڅ مشکل موږ نه پر لار ولید نه دلته مشکل شته دا په خپله دا یو دغه حالت دی یو ښه حالت دی نو تاسو دې هم خدای تعالی نور هم ښه خوشحاله ژوند په نصیب کړي امین بس خوشحاله اوسئ
د امریکا ژوند څه ډول دی او دلته ژوند څه ډول و حاجي صاحب د دغه وخت کې چې راغلی وې مثلا ترمنځ یې توپیر څه راوایستی؟ نو اول تا ته ستا څه زه تشکرې کوم د دغه دوستانو څه تشکرې کوم چې دا موقع موږ ته مساعده کړ چې موږ دلته دې راوستلو او دلته دې دغه ښه فضا را باندې ولیدله او دغه دوستانو په مابینځ کې چې کښېنولو. د امریکا او د افغانستان توپیر عرضي په رقم یا جغرافیایي ډېر دی ځکه چې هغه په یو براعظم جلا دی او دا بل جلا دی. امریکا ډېر پراخه مملکت دی د هر نوع وسایلو د نور څخه تکمیل دی. افغانستان شکر دی مخ پر سمېدو دی لکه حاجي صاحب چې در مخ وویله امنیت شکر ښه دی څوک په څوک چا غرض اوس نه لري نو توپیر اوریم امنیت شته د لیمو شکر شته نو داسې په هغه نګاه چې زه توپیر نه بولم. یو د آب و هوا څخه په امریکا کې هم دغسې ځایونه شته چې دغسې هوا لري او بعضې ځایونه چې ډېر یخ او واورې و نور لري. د افغانستان غرونه زما خوښ دي ځکه چې ډېر ښه دا یو غټ توپیر دی چې د دې ځای غرونه هسک هسک غرونه دي او د امریکا غرونه شته مګر هغه په شنو درختو پټ دي نه معلومیږي دغسې سرونه نه دي راایستلي لکه د افغانستان نو دا د زمریانو غرونه دي. بالکل واقعیت حاجي صاحب لکه څنګه چې یادونه دا د زمریانو د اتلانو غرونه دي دوستانو. بس هغه دوستان چې مثلا یو دا وهم ورسره یا په خارج کې چې اوسېږي چې وایي افغانستان ته نسو تللی هلته یو وهم د دوی په زړونو کې خو حاجي صاحب دا دي راغلی دي ځینې نور دوستان هم راغلي دوستان شاید تاسې پروګرامونه لیدلي راسي خپل د افغانستان د خپل کندهار شیرین کندهار د ټولو میله ځایونو تاریخي ځایونو همداسې د ښارونو څخه لیدنه هم ننداره وکړي. حاجي صاحب هغه دوستان چې مثلا په خارج کې څه ویل ورته لرې هغه خپل ملګري چې تا ننداره کوي ویني دي؟ زه د خپلو دوستانو څخه دغه اول خواهش دغه کوم چې راسي خپل وطن ته که خدمت هم نسي کولی راسي هغه د سیاحت هغه مصرف مدلې وکړي د خپل وطنداره خوشحاله وساتي. او یو بل شي چې زما په زړه کې ډېر امید و او شکر دی الحمدلله خدای دې سره کړي د خپلو نیکه قبرو ته د خپلو نیکهګانو د خپلو مشرانو قبرو و هدیرو ته راسي وویني راسي خپل د ښار وویني د پردی ښار چې هر کم تاسو ډېر عمر پکې تېر کړي بیا هم ستاسې نه دی او خپل مملکت که څوم ډېر ځینې لري ډېر وخت للی بیا چې راسې بیا هم ستا مملکت دی څوک تا ته نه وایي چې ته د کوم ځایه خپل وطن دې دی د خپلو آبا و اجداو هدیرې دې لیدلي دي زیارتونه دې لیدلي دي راسه دغه په ځان پورې دغه احساس وکړه چې دغه ستا وطن دی او ته د دې وطن یو جز یې. که څوم بعضې زما ملګري و اشنایان شاید د اقتصادي نقطې نظره ورې ډېر پرمخ تللي مګر دلته چې راسې دلته دې زړه خوشحاله کېږي دلته دې نور تا ساغ روحي تشویشونه او تکلیفونه لرې کېږي. نو خواهش کوو چې راسئ که د ګرد عمر دپاره نه راځئ د لږ عمر دپاره راسئ د هفتې دپاره میاشت 3 میاشتې 4 میاشتې 6 میاشتې کال دپاره راسئ. بالکل واقعیت هم حاجي صاحب دا دومره تقریبا څونه وخت یې کېږي چې ته راغلی؟ زما والا اوس نو تقریبا یو 3 میاشتې پوره کېږي. 3 میاشتې په دا 3 میاشتې کوم ځایونه ولیدله په کندهار کې؟ په کندهار کې خو نو ما اول دغه و چې زه خپل د نیکه زیارت ته ولاړ سم نیکه زیارت ته ورغلم دعا مې ورته وکړله هغه زموږ د پلرو جامعګانو هغو ته ولاړم خلقي شریف زیارت ته ولاړم بابا صاحب زیارت ته ولاړم باغ پل ته ولاړم باغو ته ولاړم هغه که څوم تر اوسه لا شګوفې داسې پوره نه دي غوړېدلې او هفته غواړي خو هغه شان یو شی چې دغه ماته ډېر خوند راکوي زه چې په ماشومتوب په وړوکوالي باندې پر هغه لاره تللی وم هغه لار مې بیا قدم باندې کښېښو بیا پر هغه لار باندې په پښو ولاړم هغه دوکانداران شاید هغه دوکانداران نه و اولادونه یې دي یا نور څوک و مګر هغه منطقې هغه بازارونه هغه مې ټوله یعنې په اصطلاح یې زموږ تاسې عادي اصطلاح په پښو ګاز کړه نو ډېر ښه مزه یې وکړله ډېر ښه خوند یې وکړي یعنې ډېر ځایونه مې ولیده اوس که زه درته ووایم ستاسې وخت به مو نیسي او زما به هم ټوله په یاد نه وي نو ټوله مثلا دلته خو د کندهاریان میلې دا مخکې خو تا هم لیدلې وې خو مثلا د دغه وطن یې د کندهار یې
هلته هغه افغانان څه ډول میلې لمانځېدلې دا زموږ خلک هم د هغو د میلو څخه خبر کړه حالت هم دغسې عیني دغسې خو دا دی چې هوا او مځکه یې داسې نه ده لکه د خپل وطن مګر ځي میلو ته دغسې ځي دغسې یو دیګ باندې کې یو غوښې په سیخ باندې وپي خو دغه ډوډۍ دغه چپس هغه شان چوري پیدا کېږي دلې هم دا دي پیدا دي دا دی زه د کاکولا د کمپنۍ اعلان هم وکړم کاکولا هم شته چپس هم شته او مالټې او دا هم شته مګر یو شی چې اضافه دی هغه د ښه نکل او ښه نخود چې بیا ورې هر ځای نه پیدا کېږي نو نور داسې دغه او ځوانان د دې ځای ځوانان ټول ستا په ژبه ستا په پښتو او ستا په ژبه درته ګډ هغه نو کې داسې څنګ ته دي بیا بله کم خلک ناست دي هغه میله د عین شی مګر د څنګ نفر دي بیا د بل ځای دي د بلې خوا دي دغسې طبیعي شکل نه لري لکه د دې ځای میلې مګر بیا هم افغانان سره یو ځای کېږي د رخصتۍ په ورځو میلو ته ځي چکر وهي خپل دوستان سره ویني شکر دی افغانانو په ډېر ځایو کې په تېره بیا کنداریانو خپل اصلیت ته لاس نه دی ورکړی الحمدلله بس د خیر سره حاجي صاحب انشاءالله قرار به منډار مجلس کوو اشپزي ما د خیر سره شروع کېږي انشاءالله اشپزي به هم کوو د خیر سره هر خدمت اشپزي بس تاسې به خپل بانډار کوئ اشپزي نو د اشپزي بوی بیا پر ما بیخي ښه لګېږي نو زه بیا بویومه تر هغو نو انشاءالله خیر دا وخت څه وایي دوستانو بس دا دي شوروا راپخوي په شوروا اخته دي نو شیان میان سره واچي غوښې وراچولي چې و شوروا د وریجې دغه شان ورسره وای خو مخصوصا نه ته برابرې شو ده ابراهیم کارونه دي نو تاسو داسې غلط کار کړی دی ناوخته څه وایي دي ناوخته کړی بلکې خو زموږ پاخه شیان چې څه کوونکي پاخه شیان نشته ابراهیم په دې پلمه در دې ځای راوصلی چې پاخه شیان مو راکړي ابراهیم بیا زموږ څخه راځي روساره دا هغه هم ستا مقصد کوم در باندې نه ولیدلی بیا چې هر څه وایه هغه پراته دي خو مقصد دغه چې دغسې که مو اوس پاخه ورته ویلي وای بیا دومره زحمت نه کړي د کندهار ولایت داخلي باندې موږ هم ډوډۍ وخوړله بس اوس دی ملګري او دوستان ګرځي دا ډوډۍ ازمویې خدای دې راوله راشد خانه حاجي صاحب خدای دې راوله سړي ماسې جوړ دې خواته دې موبایل نیولی و چې ولې دغه غرونه ښیي ساده د غرونو په سر کې بیا دغه کمانه ده دغه سره او زرغونه چې ورته وایي زرغونه چې ورته وایي دغه ډېر ښکلې ده او دا ما یو ځای اورېدلي دي وایي دا چې وویني حتما دا خوشبختي راولي نو دا ما پر دغه خدای دې وکړي چې خدای دې وکړي چې و دا پر ښه شګون باندې تشکر مننه نو پر ښه شګون مې ونیوله نو خدای دې پر دغه ښار باندې رحمت ووري خدای دې پر ځوانانو باندې برکت وکړي بالکل بالکل خدای تعالی دې ټوله خوشحاله وکړي بالکل بالکل واقعیتا موږ ډېری خلک دا یو ښه تاریخ هم لري دغه سره او زرغونه نو رقم تفسیرې په رقم قومو خلکو پر کړي دي نو او دا ستا دا لکه سپوږمۍ او اسمان او لمر دا هم یو دغه دی طبیعي شی دی چې وجود لري همیشه وخت پیدا کېږي او هر وخت نه پیدا کېږي هر وخت نه پیدا کېږي دا نو زموږ تاسې خوشبختي ده چې نن یې وینو نن یې وینو او دا د خوشبختي یو علامه ده ابراهیمه څنګه یې جوړې په خیره ډوډۍ چې وخوړل د خیره سره یا تر اوسه مو نه ده خوړلې نه ده ولې نیاز به نو چې دا اوس راګرځېدل نو ولې راولاړ شولې نو باران و دلته ما شان شته ټول ما چل ډوډۍ دوستان تقریبا 100 بجې د مازګر 15 بجې د ابراهیم ډوډۍ نه آماده کېږي د ابراهیم اشپزي ده تاسو پوښتنه وکړه تاسو په 100 بجې راغلي یاست په 4 بجې کدرېنې بجې دلته راورسېد هغه هم بیا شان اشپزي ګاده کم راوړي د اشپزي شان کم دي نامې خدا داسې ښکلي ځوانان د دوی په بغل کې چې زه یم او داسې ښه هوا ښه فضا نیم لمر نیم وریځ
باران اوري دا ټول د زما پټرو دا بیخي الحمدلله ای خلکو تاسو په خارج کې اسراسي د خپل وطن ته او که دا سړی په موټر مونږ وي یا نه مو دلته راځي برابر دا ځخ صف چې دې خدای به اصلاح کې ان شاء الله ژر به اصلاح سي یو موټر نمبر پلیټ نه لري اوس نو کوم موټر ته زوال چې لمبر یې چی شو دا یو نو کې وسوسه سه خو خیر انسان دې وسوسې نه دا یو برایمه خارج د دوستانو ځای خالی دی بس ځای مو خالی دی دوستانو بس نو چې موقع مو پیدا کول راځئ په خپل افغانستان کې ښه منظرې ملي ځایونه لري ښه آب و هوا ده اوس نو بیا پسرلی دی بالا درختو شکوفې کوي دي بس میوې بالا په رسېدو چې میله کړه و د خیره میلې به کو خیره یوسفي صاحب کدلی و انشاءالله خدای تعالی دې خو زه هم چې پاته سي تر د میلو تر وخته پورې انشاءالله راځم او داسې خو نه دی چې اوس نو دغه وار مې و په پاس ډېر عمر راغلم مګر اوس خو نو چې سپینجرې ورځ نه په کار دلته چې راسي سپینجرې عزت ډېر دی او که ما عجم نه یې کړی حاجي صاحب درته وایي او د خارج خلک چې نورو ځایو ته په سیاحت ځي ګرانو ملکو ته ځي دلته یې سرمایه هم لږ مصرفېږي مصارف یې هم دلې لږ کېږي او خپل افغانانو ته به هم په ضمن کې ګټه ورسېږي کمې پیسې چې دوی دلې راوړي هغه اقتصادي جریان اقتصادي څرخ تولیږي خپل افغانانو ته ګټه رسېږي بازارونه به هم په جریان کې سي بازارو کې به شیان هم خرڅي افغانانو ته ټول خپل وطن دی د پلار د نیکه د ټاټوبی دی بس دغه خاورې پیدا وي بالکل بس نو څه چم کو د خیره سره بس ابراهیم ته دغه پر شاوخوا وګرځو دغه چې شست حیوانان تر تو ګور څنګه شپزي و د شپانه هغه شپون دی ټول نه لري خو خیر بیا هم ساتي چیر دی نو دغه غرو دا اوبه په زړه کې غیرت راولي د انسان بالکل اوبه هم دغسې اوبه دي چې هغه کښتۍ څه سوله ولاړه کښتۍ ولاړه کښتیا نږدې دوستانو دا نو په دوبي کې چې یو څه هوا ګرمه سي بیا دلته ډېر خلک راځي او بازي کوي لمبېږي بیخي ډېر خلک یي یا بیخي ښه ځای دی خلک ډېر مصرف کوي چې دغه د خوشحالۍ ځای ته ولاړ شي نو تاسې ملګرو چې په هر ځای کې یاست دوستانو خپلوانو په لږ مصرف سره تاسې کولی شئ چې دغسې ښه فضا کې ښه تفریح وکړئ په کم مصرف سره ښه تفریح اوس چې نور هېوادو ته ځې وروره څونه مصرفونه و شیان دي هر ځای ټیکټ دی دلته وروره بغیر د ټیکټ څخه دلته راتلای سي او یو بل خواهش هم د دغه که دلې خلک دي که ورې کولی شي چې دلته ښه پارک و ښه یو دغه ځای جوړ کړي چې رستورانونه هم پکښې راوباسي که اجازه ولري چې دغه خلک راسي دوی به هم دغه د دې ځای د میلو خلک به هم پیسې راسي ویني رستورانونه شیان به ښه ورته نږدې د خارج په سویه یو ځای دلته جوړ جوړیږي امکانات یې هم شته چې یو څو موټه سره یو سي او یو موټی سي نو کولی شي چې دغه ځای تر دغه هم نور آباد وي دا خدای تعالی دغه ښایسته پیدا کړی دي تاسې انسانان چې لږ کار پکښې وکړئ تر دغه ښایسته کولی بالکل واقعیت بیا دوستانو پس تر ډېره وخته د ابراهیم جان اشپزي جوړه شوه څنګه ابراهیم جانه اشپزي څنګه ده شکر الحمدلله ښه اشپزي دغه نه د عیارانو څخه پوښتنه وکړه چې څنګه یې ښه تا د خپله ښه خوند درکوي نو زما خپل د لاس شی نه خود خوند راکوي ښه څنګه یې رشید خان بس بیخي ښه دا د شیان سره آماده شوله ویل نه شم چې بس خوندور دي انشاءالله ټوله
صفي صاحب جاله راولي الله دې ښه درولي داسې مزهداره شوروا او ښې وریجې دا ټول شان د الله نعمتونه دي شکر دی الحمدلله او ستاسو ځوانانو غم دې نه د برکت سي تاسو ټول چې د زحمت مو وکړي دا هم پاخه کړه هیڅ زحمت نه دی صفي صاحب ډېر مزهداره ده دغه نو د کورنۍ د په مسافرۍ کې د هر وخت نه رسېږي نو زه الله پاک ته شکر کوم چې تاسو یاست او دغه مو سره د ترتیب کړل او جوړ مو کړل خدای خیر درکړي بالکل واقعا هم دوستان پس له ډېره وخته داري اشپزي وشان آماده است په دغه هوټل کې مو دغه شهر خو موږ ځکه چې موږ پر هغه میله خوند واخلو دلې خپل هغه اشپزي وکړو دا بیا یو بیل خوند لري دوستانو